بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون مو د سورة النصر مکمل سورت وویلې او انشاءالله چې تاسو به یاد کړی او کور کې به مو تکرار کړی وي. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو درس دی سورت الکافرون. کوم سورت دی؟ الکافرون. راځو، مضمون مو قرآن کریم دی چې کلام د رب العالمین د بشر د هدایت لپاره، او سورت الکافرون ده. کافرون کې داسې مختصره یو واقعه یاده کوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته مشرکین راغله. هغوی وویل چې د الله رسوله، یو کال ته زموږ د بوتانو عبادت وکړه او بیا به مونږ یو کال ستا د رب عبادت وکړو. نو طبعا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورسره دا خبره نه منله، لیکن د دې لپاره چې کفارو ته ظاهره شي دا خبره چې هرگز دا کار نشي کېدلی، یا د نن لپاره یو سړی هم مسلمان او هم کافر کېدلی نشي، په یو مذهب به او مذهب او دین ته تغییر نشي ورکولی. نو راځئ ګرانو زده کوونکو سورت کافرون وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون أيها الكافرون. ګرانو زده کوونکو، دلته چې موږ او تاسو څه وایو که احکام وایو، یو دا چې سورت قل یا ایها الکافرون په ټولنه کې په سورت چارقل باندې مشهور دی. نو موږ او تاسو به د کافرون سورت وایو. قاف ډک وایو، قاف ډک. یا باندې ولاړ زور دی، یا ایو، یا دا زور نوروس الف ده. نو څنګه؟ یا ایو، یا ایو. دلته ګورئ مد منفصل ده، مد منفصل ده. دو او څلور. ګورئ په متصل کې منګه 5 او 6 لرو، په دې کې 2 او 4 لرو. ایو په دې به مو اواز جاری وي. ایوهل دلته کوم لام دی؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو یاد کړئ دا خبره یاده کړې ده چې کلام ظاهره ویلی شي، لام قمری ده. نو لام ظاهره ویو، کوم لام شو؟ لام قمری شو. کافرون دلته که وګورئ الف د 2 حرکتو په اندازه، واو مده، او په حالت وقف کې مد وقفي چې 2 او 4 ده. د دې اندازه او د مد منفصل یا مد جایز یو اندازه ده. نو څه رقم وایو؟ قل يا أيها الكافرون. دویم آیت، لا أعبد مد جائز، مد منفصل، مد وقفي، مد منفصل، 2 او 4 حرکته، 2 حرکته یا 4 حرکته مد او عین باندې آواز جاری نه بند بودو. 2 پیخونه باید واضح ویلی شي، یو بل کې مدغم نشي، اختلاس نشي. لا اعبد ما تعبدون ګورئ موږ او تاسو ویل چې الف مد ده، چې الف نه مخکې زور اوسي. تا عین باندې نه اواز جری نه بند، بو پیخ دو واو مده، نون زور په حالت د وقف کې بند یعنی ساکن. دې ته کوم مد وایو؟ مد وقفي. څه رقم وایو؟ لا أعبد ما تعبدون. ورپسې آیت راځو، ولا أنتم دلته وګورئ الف مده، هغه نه وروسته
حمزه د الف په شکل، مد جایز، مد منفصل، دوه یا څلور حرکته، اخفا او هغه نه بعد تم اظهار شفوي. ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون. دلته وګورئ الف مده، واو مده او په حالت د وقف نه ده بلکې وصل د دوه حرکته. ولا انتم عابدون ما اعبد ګورئ دلته منګه بیا ویلي مد، کم مد؟ الف مده ده لیکن هغه نه وروسته حمزه راغلې، نو دلته به موږ تاسو دا د کوم اندازې سره وایو؟ د دوه یا څلور. ما عین باندې اواز بند نه جاري، که چېرته ډېر اواز پې جاري وکړو به شي، او که پې بندې کړو حمزه به شي نو اواز نه بند نه جاري. بود په حالت د وقف د آیات کې د دې لپاره چې عایشه رضی الله عنها چې ام المؤمنین دا وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هر آیات باندې وقف کوو، نو دا مو هم په یاد اوسه چې هر آیات باندې اتباع د رسول لپاره باید موږ چې وکړو؟ وقف وکړو. نو دلته به دغه بود قلقله کوو. څنګه به وایو؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. ورپسې آیات ولا انا عابد ما ولا انا عابد ما ولا انا عابد ما. دلته وګورئ دلته همغه حکم الف مده ده، مد جایز منفصل ده. انا دلته هم تاسو حمزه د الف په شکل وینئ، دې نون نه وروسته الف نشته، دا به نه تلفظ کوئ. په حالت د وقف د استقرار کې چې دلته هم کوم ضرورت د استقرار نشته، خو بیا په حالت د وقف کې شته ده. عابدم الف مده، دال د میم سره ادغام مع الغنه. ولا انا عابد ما عبدتم ګورئ دلته باز ولري دال د تا سره یو ځای کوو، تا د میم سره چې کې عبدتم هم دغه آیات لاندې. ولا انتم مد جائز منفصل، دوه څلور حرکته، اخفاء او اظهار شفوي. عابدون ګورئ الف مده، واو مده، دوه حرکته. ما اعبد مکمل دریم آیا زمونږ او تاسو هلته تکراریږي. ګورئ دا او دا آیات الف مده، مد منفصل، دوه حرکته، اخفاء اظهار شفوي. الف مده، واو مده، دوه حرکته. بیا مد جایز څلور حرکته یا دوه. حمزه د عین سره آواز نه بند نه جاري. بود په حالت د وقف کې قلقله. نو رقم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم د دې زور د سیله ګوړو کې ولیکو چې تاسو کاف تلفظ نه کوئ. لکم
دلته لکم دینکم لکم دینکم وکشی ورته دینکم ګورئ دلته اظهار شفوي کیږي د میم لپاره منګه مخکې ویلي بیا یې وایم بیا تکراروم هغه ده چې میم ساکن نه وروسته که میم راغی او یا با راغله نو څو احکام لرو درې اول ادغام د میم په میم کې ادغام مثلین صغیر لکه الیکم مرسلون نو د دوه حرکاتو په اندازه به غنه د میم په میم کې کوئ ادغام شو اما که با راغله اخفای شفوي کوو شی اخفای شفوي چې د استادانو او د قراو څخه اندازه دا ده چې د ورقې په اندازه به شونډو کې یو څه ناڅه مسافه وي نو څنګه به وي ومن یعتصم بالله خیر راځو خپل درس لکم دینکم ولی دین ګران زده کوونکو لکم دینکم ولی دین باندې زموږ او ستاسو نننی درس ختم شو زه یو ځل وایم تاسو ورته توجه ولرئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم ګران زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس چې درس مو په همدې ځای ختمیږي ومن الله توفیق